بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورة الشورى 19 آیات. معارف القرآن کی جلد اومه کی صفحه 608 صفحه کی د دې آیات مبارک په شرح کی مولانا شاه عبدالغنی فلپوري رحمه الله بیان کړی دی او د حضرت حاجی امداد الله مکی څخه نقل کړی دی. څوک سهار د لمانځه وروسته اویا واره دغه آیات مبارک تلاوت کی وظیفه کی هغه به د رزق د تنګۍ څخه محفوظ شي. الله پاک جل جلاله به رزق ور پراخ که رزق تنګي و رزق ور پراخ کې رزق لږ ور ډیر وي نهایت مجرب عمل دی. د رزق د پراخي د پاره د رزق د ډیروالي د پاره د رزق د برکت د پاره په ښه عقیده په ښه توجه د سهار د لمانځه وروسته چې سړی دغه آیات اویا واره ووایي په پابندي سره الله پاک جل جلاله عادت پراخي په رزق ورکړي. پراخي به په اولاد کې وي، پراخي به په کاروبار او تجارت کې وي. نهایي مجرب عمل دی. هر سړی کوي که نر وي که ښځه وي چې تلاوت یې وکړي، که په کور کې هر انسان وي هر فرد وي هغه هم تلاوت کړي په اجتماعي ډول باندې. الله پاک به ژر تر ژره په لږ وخت کې په لږ شپو کې د رزق پراخي باندې راولي او د رزق تنګي به زندګي کړي. واخر دعوانا الحمد لله.